بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرامینګ بنسټونو شپاړسم لیکچر درس ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په دې لیکچر کې د عمل کوونکو یا هم اپریټرز په هکله باندې خبرې کوو. دا وایي چې اپریټرز څه شی دي او د څه لپاره پروګرامینګ کې استفاده کیږي. لکه څنګه له نوم څخه ښکاره کیږي اپریټرز چې دي دا په پښتو کې ورته عمل کوونکي وایو، یعنی په څو متحولونو وریبلونو باندې یا ثابتو قیمتونو باندې یا هم مقدارونو باندې عمل ترسره کوي، یعنی یو کړنه ورباندې ترسره کوي. لکه زه وایم C مساوي کیږي په A جمع B سره. په دې ځای کې دا A او B چې سره یو ځای کیږي، دا چې قیمتونه یې سره یو ځای کیږي یو قیمت ورڅخه جوړیږي. دا خپله د یو اپریټر کړنه ده چې هغه زموږ سره د جمع اپریټر ده، د جمع عمل کوونکی ده، د پلس اپریټر ده. بل د دغه قیمت چې څو کیږي، مثلا د دې مجموعه 10 شو 15 شو، هغه چې راخیستل کیږي د سی ته اساین کیږي، دا د یو بل اپریټر په واسطه باندې ترسره کیږي چې هغې ته موږ تاسو د اساینمنټ اپریټر وایو. یعنی دا ټولې کړنې د اپریټر چې د عمل کوونکو په مرسته باندې ترسره کیږي. اپریټر چې دا په اپرنډز باندې کړنه ترسره کوي، یعنی په دې ځای کې زموږ سره A یو اپرنډ ده، B بل اپرنډ ده، دې ته اپرنډ ویل کیږي، عمل ورباندې ترسره کیدونکی مفعول. نو ځکه هم موږ وایو چې هر اپریټر اړتیا لري چې ته یو اپرنډ ته. ځینې اپریټرز په یو اپرنډ باندې کړنه ترسره کوي، ځینې اپریټر په دوه اپرنډز باندې کړنه ترسره کوي، او ځینې ته بیا ترنري اپریټرز ویل کیږي چې هغه بیا په درې اپرنډز باندې کړنه ترسره کوي. نو موږ په مجموع کې یونري، باینري او ترنري فکر کوم سپیل هم دا ډول ده. نو درې ډوله اپریټرز موږ تاسو لرو، یونري، باینري یا هم ترنري. یعنی یو چې ده هغه اپریټرز دي چې په یو اپرنډ باندې کړنه ترسره کوي، یونري دي. یو چې دی هغه دی لکه پلس پلس، دا صرف یو اپرنډ غواړي، صرف یو وریبل ورته ورکوو. یو چې دی هغه دی چې په دوه باندې لکه A ماینس B، یعنی دوه اپرنډز غواړي، دوه عمل ورباندې ترسره کیدونکي غواړي. او یو هغه اپریټرز دي چې په دریو هغه باندې کړنه ترسره کوي، لکه د if else اپریټر ده چې بیا وروسته موږ تاسو ووایو. نو دا د موږ سره اپریټرز شو، د اپریټرز ډیفینیشن او تعریف شو. راځو اوس لومړی د موږ سره چې دي حسابي اپریټرز دي، حسابي عمل کوونکي دي. د حسابي عمل کوونکو ټول مثالونه په ټول ډولونه یې په مثالونو کې ګورو. دلته راځو د فایل مو سیو کوو تر څو خپل فارمات واخلي. operators.c ښه فایل مو کریټ شو. اوس هماغه operators.c په نوم سره فایل جوړ شو. کود لیکنه پکې کوو h include studio.h او دغې څخه وروسته مین فنکشن ده، او له مین څخه وروسته موږ سره غواړو چې اپریټرز استفاده کوو. نو لومړی د یونري یا یونري اپریټرز ته راځو. یا مثلا یو وریبل اخلو انټیجر نمبر، یوزر به نمبر د کیبورډ لارې ورکوي. نو موږ یو میسج ښکاره کوو پلیز انټر any نمبر. دا مسیج به ښکاره کیږي. د هغې څخه وروسته به نوي لاین ته راځو، د سکنف فنکشن په واسطه باندې به یو قیمت ترلاسه کوو. لیکو به چې %d یا هم %i فرق نه کوي، او اډرس اف نمبر وریبل. اوس مو چې کله نمبر واخیستلو، په دې باندې یو اپریټر یو کړنه ترسره کوي. په یونري اپریټرز کې زموږ سره دوه اپریټرز دي، یو ته ویل کیږي انکریمنټ اپریټر پلس پلس، او یو ته ویل کیږي ډیکریمنټ اپریټر ماینس ماینس. نو راځو دواړه ټیسټ کوو. لومړی لیکو پلس پلس نمبر، بیا لیکو پلس پلس نمبر، او بیا د نمبر قیمت ښکاره کوو. The number you entered after 2 increments، یعنی دوه ځل چې کله انکریمنټ شو نو قیمت یې څو شو؟ %d شو. راځو اوس هماغه نمبر وریبل ښکاره کوو چې قیمت کې څومره تغییرات راغلي دي. پروګرام مو سیو کوو، راځو کمپایل کوو یې.
GCC د پروګرام نوم چې ده اپریټرز پریکټیس ده یا غواړو مکمل کمپایل کړو او اگزي فایل یې لاسته راوړو. مثلا فرض کوو د ډبل او په نوم سره یا مثلا د اپریټرز اگزي په نوم سره. اوس مو پروګرام کمپایل شو، کومه غلطي نه لري، رن کوو. پلیز انټر اني نمبر، یو نمبر انټر کوو مثلا لاس. موږ دلته دوه ځل د نمبر انکریمنٹ کړی ده، یعنی په قیمت کې مو تغییر راوستی د یو په اندازه زیاتېږي. انکریمنٹ اپریټر یو وریبل، یو قیمت، یو مقدار د یو واحد په اندازه زیاتوي. یعنی اوس موږ لاس قیمت انټر کړی ده دلته به 11 ترنه جوړ شي، په دې ځای کې به 12 ترنه جوړ شي، یعنی د یو واحد په اندازه به زیات شي او په دې ځای کې موږ ته نمبر بیرته 12 ښکاره شي. راځو انټر پریس کوو. د نمبر یو انټرډ افټر 2 انکریمنټس څو ده 12 ده، یعنی دوه ځل انکریمنٹ شو د موږ سره نمبر. اوس څه کار کوو؟ بیرته دغه پرینټ څخه وروسته ډیکریمنٹ کوو. ډیکریمنٹ بیرته یو نمبر د یو واحد په اندازه باندې کموي. نو لیکو چې نمبر ماینس ماینس او درې ځله یو نمبر ډیکریمنٹ کوو. اوس څه کار کوو؟ اوس بیا دلته پرینټ په واسطه باندې ښکاره کوو the number you entered after 3 increments وروسته د دریو وبښئ ډیکریمنټس څخه څخه څو د قیمت یې پرسنټ دی ده، یعنی څومره تغییر پکې راغلی چې درې ځله یو واحد په اندازه باندې د نمبر موږ کم کړو. راځو بیا یې کمپایل کوو. او بیرته یې رن کوو پروګرام، یو نمبر ورته ورکوو مثلا لاس یا مثلا کوم بل نمبر 15. لومړی ګورئ د نمبر یو انټرډ افټر 2 انکریمنټس څو شو؟ 9 ترنه جوړ شو، یعنی دوه ځل چې کله 15 انکریمنټ شي شپږ 9 بیرته اوس 9 ډیکریمنټ کیږي، یعنی درې ځل چې کله ډیکریمنټ شي یو ځل ډیکریمنټ شي شپږ ترنه جوړیږي، بیا ډیکریمنټ شي 15 ترنه جوړیږي او دریم ځل چې ډیکریمنټ شي 4 به ورڅخه جوړ شي. یو ځل یو ښکاره کوو بیا یې 4 قیمت ښکاره کړلو. دا موږ سره د انکریمنٹ او د ډیکریمنٹ عمل کوونکي. اوس راځو یو بل موضوع ته، یو بل وریبل اخلو. په دې ځای کې دا کوډ مو هم لمنځه وړو. راځو لیکو انټیجر فرض کوو ریزلټ او ریزلټ ته خپله نمبر اساین کوو. بیا نمبر دلته ښکاره کوو. نمبر after نمبر and اوس صرف داسې لیکو چې نمبر مساوي یا ریزلټ مساوي، یعنی چې کله ریزلټ مساوي کړو په نمبر سره نو د نمبر او د ریزلټ قیمتونه کوم دي. دې ځای کې لیکو چې ریزلټ او په دې ځای کې لیکو چې نمبر، صرف هغه قیمتونه موږ تاسو ګورو. مثلا قیمت ورته ورکوو لاس، ریزلټ مساوي په نمبر سره. ښه موږ هلته هغه نه دي ښودل رښتیا، هغه پرسنټ ډي مو دلته نه ده ورته ورکړی، فارمټ موډیفایر مو نه ده ورته ورکړی. دې ځای هم پرسنټ ډي ولیکو او په دې ځای کې هم یو پرسنټ ډي ورته ولیکو. فکر کوم سی ام ډي مو بنده کړې. بیا راځو operators minus oo یا سیستم سره GCC یا exe فایل مو بیا کړی ده، کمپایل کړی ده. operators.c د او په نوم سره یې آوټپوټ ورکوو. اوس راځو رن کوو. انټر اني نمبر مثلا 8 قیمت ورته ورکوو. ریزلټ هم 8 شو او نمبر هم بیرته
اته شو. یعنې په دې ځای کې د موږ سره دواړه قیمتونه څنګه شو؟ اته شو. کله چې موږ اساینمنټ وکړو چې ریزلټ مساین کو څه ته؟ ریزلټ مساین کو نمبر ته. تاسې ګورئ دلته ریزلټ مساوي نمبر. نو اوس څه کار کوو؟ راځو د دغه سټیټمنټ څخه وروسته داسې لیکو چې ریزلټ مو مساوي کوو په پلس پلس د نمبر سره. یعنې په نمبر کې یو واحد انکریمنټ راولو بیا یې ریزلټ ته اساین کوو او بیرته دغه میسج کاپي کوو. دلته راځو پیسټ کوو. لیکو چې مخکې مو لیکلي وو چې ریزلټ مساوي نمبر. اوس نه لیکو ځکه اوس زموږ سره نمبر پلس پلس دی. لیکو چې پلس پلس نمبر. ریزلټ مساوي ده په دې سره. اوس څه تغییرات تاسې ګورئ. یعنې چې کله موږ تاسو ریزلټ مساوي پلس پلس نمبر کو، یعنې پلس یو وریبل انکریمنټ کو، په عین حال کې یو بل وریبل ته هم اساین کو، نو موږ ته به کوم تغییرات پکې راشي. پروګرام مو کمپایل کوو، رن کوو یې، مثلا نمبر ورته ورکوو 8، انټر پریس کوو. ریزلټ مساوي نمبر په لومړي حالت کې 8 دي دواړه. ریزلټ مساوي پلس پلس نمبر دواړه څو شو؟ 9 شو. یعنې په دواړو وریبلونو کې دلته موږ سره تغییر راغلو. څنګه شو؟ په دواړو وریبلونو کې تغییر راغلو. لکه تاسې ګورئ لومړی د موږ سره دا هم 8 او دا هم 8 شو. دلته دا هم 9 شو او نمبر هم څنګه شو؟ 9 شو. نمبر خو 9 کېږي، نمبر قیمت 8 ده. 8 چې د یو په اندازه زیات شي 9 به ترې جوړ شي، 9 به ریزلټ هم اساین شي، نو ریزلټ وریبل به هم 9 شي او دا نمبر وریبل به هم 9 شي، یعنې قیمت به 9 شي. راځو ګورئ فرض کوو د سکانین پلان څو قیمت ورکو؟ 8. د نمبر قیمت اوس 8 ده. په دې ځای کې ریزلټ څو کېږي؟ ریزلټ هم 8 کېږي ځکه یې نمبر قیمت 8 ده او نمبر خو بیغې 8 ده، نو 8 به اساین شي ریزلټ ته، دواړه قیمت به 8 شي. او په دې ځای کې څه کار ترسره کېږي؟ ریزلټ مساوي نه پلس پلس نمبر. لومړی د نمبر قیمت زیاتېږي، یعنې څو کېږي د نمبر قیمت؟ 9 کېږي. 8 ده چې یو 9 به شي او د هغې څخه وروسته 9 ریزلټ اساین کېږي، نو دواړه قیمتونه 9 شو. دواړه قیمتونه څنګه شو؟ 9 شو. دا به کمنټ کړو تر څو ایگزیکیوټ نشي. دې ته ویل کېږي پری انکریمنټ، یا هم مخکې له دې چې نمبر اساین شي انکریمنټ کېږي. مخکې له دې چې د نمبر دا وریبل د ښی طرف اساین شي چپ طرف ته، د دغه اپریټر په مرسته باندې نو اول قیمت کې تغییر راځي بیا اساین کېږي. ځکه موږ ورته وایو چې دې ته پری انکریمنټ وایو، یا هم مخکې له مخکې انکریمنټ، یعنې مخکې له دې چې یو عمل ترسره شي د هغه نه مخکې انکریمنټ ترسره شو. یا هم د مختاړي په ډول سره موږ انکریمنټ ورته وایو. اوس څه کار کوو؟ ګورئ لیکو چې ریزلټ مساوي کوو په نمبر پلس پلس. یا اوس چې راځو ښکاره کوو همدغه میسج مو کاپي کوو او دلته یې پیسټ کوو. ریزلټ پرسنټي مساوي، اوس د موږ سره پلس پلس نمبر نه ده، اوس د موږ سره نمبر پلس پلس ده، نمبر پلس پلس. اوس راځو ریزلټ یې ګورو. اوس ګورئ مثلا قیمتونه ورته ورکوو یو، یعنې د ریزلټ د نمبر قیمت یو ده. تاسو ګورئ وبخئ پروګرام مو کمپایل کړو، رن مو کړو، نمبر قیمت یو ده. لومړي سر کې کله مو چې ریزلټ مساوي کړی نمبر سره دواړه قیمتونه یو دي. په دویم سر کې په دویم حالت کې کله مو چې ریزلټ مساوي کړی د پلس پلس نمبر سره، نو دواړه قیمتونه 2 دي، یعنې لومړی د نمبر قیمت زیاتېږي بیا ریزلټ ته اساین کېږي، نو دواړه 2 کېږي. په دریم حالت کې د نمبر قیمت سره د موږ سره 2 ده، څه کار ترسره کېږي؟ ریزلټ مساوي نمبر پلس پلس. ریزلټ ته لومړی نمبر اساین کېږي بیا یې قیمت د یو په اندازه زیاتېږي، نو لومړی چې نمبر ورته اساین شي د ریزلټ قیمت 2 شو او د هغې څخه وروسته نمبر قیمت یو زیاتېږي، نمبر قیمت 3 شو. نو دې ته موږ وایو د وروستاړي په ډول سره انکریمنټ، یعنې لومړی اساینمنټ ترسره کېږي د هغې څخه وروسته انکریمنټ کېږي. لومړی انکریمنټ نه ترسره کېږي، په دې کې لومړی د نمبر د ریزلټ اساین کېږي، د هغې څخه وروسته په دې کې تغییر راځي، یا زیاتېږي یا هم کمیږي. دې ته موږ وایو د وروستاړي په ډول سره انکریمنټ، یعنې انکریمنټ ترسره کېږي اما د یو وروستاړي په ډول سره.
ډیکریمنټ هم په همدې ډول سره ده. په دوه حالتونو کې ترسره کیږي. یو ته ویل کیږي د مختاړي په ډول سره یا هم پری انکریمنٹ، یو ته ویل کیږي د وروستاړي په ډول سره یا هم پوسټ انکریمنٹ. دا د انکریمنٹ هغه دوه ډولونه دي. په دې کې به ډېر زیات مثالونه راځي. تاسو کولی شئ چې مثلا د دې نمبر سره بیا کوم بل قیمت هم جمع کړئ +9 یا مثلا کولی شئ کوم بل قیمت ورڅخه منفي کړئ یا بېلابېلې کړنې ورباندې ترسره کولی شئ. اکثرا په انټرویو کې یا د سی لنګویج یا د پروګرامینګ د بنسټونو په هغه سوالونه کې چې د مغلق سوالونه جوړېږي هغه په انکریمنټ او ډیکریمنټ کې جوړېږي چې ډېر سخت او پیچلي سوالونه پکې جوړېږي. تاسو چېرته انټرنیټ وګورئ او ځینې سوالونه وګورئ نو تر ټولو هغه ډېر زیات فکر غواړي او ډېر زیات چې سخته برخه ده د هغه اپریټر هغه چې دا د انکریمنټ او ډیکریمنټ اپریټرز دي چې په دې کې ډېر زیات مغلق سوالونه منځته راتلی شي، سوالونه جوړېدلی شي پکې. دا د موږ سره د انکریمنټ او ډیکریمنټ عمل کوونکی یا هم اپریټر. بل د موږ سره د ماډیولس اپریټر ده یا هم په فیصدي باندې ښکاره کوو دا اپریټر ده. دا د موږ سره په هغو حالات کې استفاده کیږي کله چې موږ وغواړو چې بغیر د تقسیم له عملیې څخه باقي مانده پیدا کړو. مثلا زه وایم که چېرته 98 تقسیم کړو په 10 باندې نو څو پوره ورته رسیږي او څو باقي مانده پاتې کیږي. 98 چې په 10 تقسیم کړو 9 پوره ورته رسیږي 8 باقي پاتې کیږي. صحیح ده؟ یا مثلا وایو که چیرې 9 تقسیم کړو په 5 باندې نو څو باقي مانده پاتې کیږي او څو ریزلټ ده. ریزلټ چې د 1 ده او 4 باقي مانده پاتې کیږي. یعنی بغیر د چې اشاري هغه ته موږ ولاړ شو کله چې یو تام عدد په بل تام عدد باندې تقسیم کړو دوی چې کوم ریزلټ لاسته راځي کوم نتیجه لاسته راځي د هغې څخه موږ تېرېږو. موږ نه غواړو چې هغه پیدا کړو، موږ صرف د هغې باقي مانده پیدا کوو چې هغه باقي عدد به څو وي موږ سره. نو راځو ګورو مثلا لیکو انټیجر نمبر 1 بل وریبل اخلو نمبر 2 دوه وریبلونه واخیستل. یا اوس د کیبورډ له دواړه قیمتونه ترلاسه کوو انټر نمبر 1 and نمبر 2 scanf %d and %d address of number 1 او address of number 2 دواړه قیمتونه مو ترلاسه کړل. اوس څه کار کوو لیکو چې کله نمبر 1 په ماډیولس د نمبر 2 باندې تقسیم کړو نتیجه به یې څو راځي یعنی هغه باقي مانده به یې څو راځي. انټیجر ریمایندر یو بل وریبل اخلو د ریمایندر REM په نوم سره او د هغې نه وروسته راځو ریمایندر د یو پرنټیف په واسطه باندې ښکاره کوو ریمایندر از %d REM صرف ریمایندر یې ښکاره کوو. دغه وریبل ته چې کوم قیمت راغلی هغه ښکاره کوو. مثلا که چېرته راشو د سکانف لارې نمبر 1 ته قیمت ورکو 12 او نمبر 2 ته قیمت ورکو مثلا 10 نو څه کار ترسره کېږي په دغه ځای کې ریمایندر مساوي کېږي په 6 سره په نمبر 1 په ماډیولس د نمبر 2 نمبر 1 مو څو ده 12 په ماډیول ده نمبر 2 یعنی 10. کله چې 12 تقسیم په 10 وکړو څو باقي مانده پاتې کېږي یو پوره ورسیږي یو پلس کې یو کله چې 12 تقسیم په 10 کې یو پوره ورته رسیږي یو څو باقي پاتې کېږي 2 باقي پاتې کېږي نو ریمایندر مساوي شي په 6 سره په 2 سره. همدا ډول که هر قیمت نمبر 1 او نمبر 2 ته ورکوو په همدې ډول سره ریمایندر پیدا کېږي او موږ ته بېرته دې ځای کې ښکاره کېږي. راځو پروګرام سیو کوو او کمپایلیشن یې ترسره کوو او پروګرام رن کوو قیمتونه ورته ورکوو. لومړی هغه مخکینی مثال دی موږ سره 12 مثلا اوس نمبر 1 او نمبر 2 قیمتونه ورکوو. مثلا وایو که چېرته نمبر 1 مو 99 وي او نمبر 2 مو مثلا 90 وي کله چې 99 په تقسیم په 90 کو 9 پوره رسیږي ورته او 9 باقي پاتې کېږي نو هغه باقي موږ ته صرف ښکاره کوي څو باقي دي 9 باقي دي. بیا پروګرام رن کوو مثلا قیمتونه ورته ورکوو 9 او 2 اوه چې کله تقسیم په 2 وکړو 3 په 2 کې 6
درې پوره ورته رسیږي، یو باقي پاتې کېږي. نو ریمایندر څو ده؟ یو ده موږ سره. نو دې ته موږ تاسو په پروګرامینګ کې د ماډیول اپریټر وایو. دې په مرسته کولی شي د یو عدد له تقسیم څخه په بل عدد باندې چې کومه باقي مانده لاسته راځي، کوم ریمایندر پاتې کېږي، هغه پیدا کړو. دا د موږ سره د ماډیولس اپریټر ده، یا هم د باقي مانده د پیدا کولو اپریټر. یعنی دا یو باینري اپریټر ده، په دوه قیمتونو باندې کړنه ترسره کوي. نو باینري اپریټر ده. نور اپریټرز د موږ سره چې دي د حسابي اپریټرونو له جملې څخه د جامع اپریټر ده. یعنی زه غواړم چې همدغه دوه قیمتونه اوس جامع کړم، لیکم چې انټیجر سم یې مساوي کېږي په څه سره؟ په نمبر 1 پلس نمبر 2. دواړه به سره جمع کړي او د سم وریبل ته به یې اساین کړي. انټیجر سب مساوي کېږي په نمبر 1 ماینس نمبر 2. په دې کې فرق پیدا کوو، ډیفرنس پیدا کوو. او انټیجر ملټیپلیکیشن مساوي کېږي په نمبر 1 ضرب نمبر 2. او انټیجر ډیویژن یې مساوي کېږي په نمبر 1 تقسیم دی نمبر 2. یعنی دا هغه ټول هغه اپریټرونه دي نور کوم چې موږ تاسې په هغه کې استفاده کوو، د څلورګونو عملیو لپاره استفاده کوو. دا ټول موږ سره په ریاضیکي اپریټرونو کې راځي او باینري اپریټرز دي، په دوه اپرنډز باندې کړنه ترسره کوي. اوس د ټولو ریزلټ ګورو. پرنټیف سم پرسنټ ډي، بیا د هغې څخه وروسته سلش ان، بیا لیکو چې سب پرسنټ ډي، او بیا سلش ان، او بیا لیکو د هغې څخه وروسته چې ملټیپلیکیشن یې هم چې ده دا هم پرسنټ ډي ده، او سلش ان، او د هغې نه وروسته لیکو چې ډیویژن یې هم چې ده پرسنټ ډي ده، او سلش ان نوي لاین ته به راشو. اوس به ټولو ته قیمتونه ورکړو. سم ده، د هغې څخه وروسته سب ده، وریبلونه قیمتونه دلته ورته لیکو، صرف مخکې مې دلته پیدا کړي دي. د هغې څخه وروسته ډیو ده. یعنې دلته مو د اپریټرونو څخه چې کوم قیمتونه ترلاسه کړي په دې وریبلونو کې مو سټور کړي دي، ساتلي مو دي. اوس صرف هماغه قیمتونه مو تاسو د یو پرنټیف په واسطه باندې ښکاره کوو. پروګرام اوس سیو کوو، د هغې څخه وروسته راځو رن کوو. اوس نمبر 1 او نمبر 2 قیمتونه سټور کوو. مثلا 1209. کله چې 12 تقسیم په 9 کړو نو څو ورته رسیږي؟ یو پوره ورته رسیږي. او څو باقي پاتې کېږي؟ 3. نو د ریمایندر قیمت مو 3 ده، او نور دوی جمع منفي ضرب او تقسیم چې نور اپریټرونه پیدا کړي هغه به اوس موږ ووینو. ریمایندر څو ده؟ 3 ده. صحیح ده. د هغې څخه وروسته سم یې څو کېږي؟ 21 کېږي. کله چې منفي کړو 12 څخه 9 3 پاتې کېږي، کله چې ضرب کړو 3 کېږي، او کله چې تقسیم کړو 1 ورسېږي. ګورئ دلته 1 ده، اشاري برخه یې نه ده راخیستې. ځکه اشاري برخه نه راخیستې چې موږ سره دا وریبل څه ده؟ انټیجر ده. او انټیجر تقسیم په انټیجر موږ سره اشاري برخه ځکه نشي راخیستلی. دغې وریبل هغې کې چېرته موږ تغییر کړو فلوټ ته، نو بیا کولی شو چې اشاري برخه یې هم ښکاره کړو. نو دا د موږ سره ریاضیکي عمل کوونکي د اډیشن اپریټر ده، د سبټراکشن ده، د ملټیپلیکیشن ده، او د ډیویژن ده، او همدارنګه ماډیولس اپریټر، انکریمنټ او ډیکریمنټ اپریټرونو په اړه کې موږ تاسو خبرې وکولې. نو دا و د لیکچر درس. په راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله چې د اپریټر په نورو ډولونو باندې خبرې وکړو. د انکریمنټ او ډیکریمنټ اپریټر په هغه باندې خو وغږېدلو. راتلونکي درس کې انشاءالله چې په منطقي او نسبي اپریټرو باندې خبرې کوو. نو که چېرته څه پوښتنه لرئ کولی شئ همدلته کمنټ کې ولیکئ راته، او یا هم واتساپ یا ایمیل اډرس کې خپله پوښتنه راته ولیکئ. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ. نور ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.